السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وطنوالو بې اتفاقۍ مو داسې ټوکې وکړې چې یو ډېر کمزوری دشمن راپاڅي او ستاسې په خاوره او ستاسې په کورونو ډېر په سپین سترګۍ سره حملې کوي او خلک بېګناه ماشومان او مېرمنې او سپین ږیري او ځوانان وژني. په موږ باندې 15 کاله کار وکړ، اوس را باندې تجربې کوي. موږ یې داسې بدګیر کړو او غلطیانې زموږ خپلې موږ یې داسې وروزلو، موږ یې ووالو، موږ یې مهاجر کړو، کډوالې کړو، بیا زموږ بچي موږ دپاره وروزل. موږ یې داسې روزلي وو چې زموږ هډوکي، زموږ غوښه، زموږ فکرونه د دوی دپاره کار کوي، زموږ شعور د دوی دپاره کار کوي، زموږ ننګ او غیرت د دوی دپاره کار کوي. دوی چې څه ورته وایي هغه کوي. تاسې باور وکړئ، ما ځوانان ولیدل چې د خدای قرآن داسې نه مني لکه د دوی په ذهنونو کې، د دوی په فکرونو کې چې دوی څه اچولي دي، چې ورته یې ښودلي دا کافر دی، هغه کافر دی، که ورته یې ویلي دا مسلمان دی، دا مسلمان دی. زمونږ ځوانان یې داسې روزلي دي که ته په پښتونخوا کې ورته بزرګ وښی، ژوندی ولي ورته وښی، هغه ورته کافر ښکاري. لیکن دوی چې کوم روژلي هغه ورته داسې مسلمان ښکاري چې د خدای لخوا راغلی، همدغه په حقه دی، د دوی خبره مني. دوی داسې راته وروزل چې په د پښتون نوم ورته په دوی باندې داسې تندر لګېږي. الله یعنی نورم لګیا دي، نورم کوي، داسې کارونه کېږي، داسې ظلمونه او داسې جبر په موږ باندې کېږي او دوی ورته د هغوی ملاتړي دي او وایي چې خیر دی څه وشو. 20 کاله که امریکا په موږ باندې بمباریانې وکړي، چا غږ اوچت کړی و؟ نن یې که خپل ګاونډي او ښه مسلمان کوي، خیر دی، دوی هم یو څو کسان ووژني. دا نو هغه ننګ او هغه غیرت او هغه اسلام او هغه ملت او هغه قام دی چې ځان پورې نړۍ خندي. هر څه هم د لاسه ورکړل، ننګ هم د لاسه ورکړل، غیرت هم د لاسه ورکړه، پښتو هم د لاسه ورکړه، اسلام هم د لاسه ورکړه، خپله خاوره او خپل ولس هم د لاسه ورکړه او لا یې هم ورکوو. عزیزانو وایي چې سهار ورک شي او ماښام پیدا شي، هغې ته ورک شوی مه وایه. اوس هم وخت تېر نه دی. راځئ چې د پردي نوم وګورو چې هغه په هره کواره یي، چې په هره عقیده یي، هغه پردی وشمېرو او چې خپله مي، خپل ځان مي، خپله وینه مي، خپل ولس مي، خپل هډوکی مي، خپل قام مي، چې هغه په هر شکل یي، په هره عقیده یي، هغه خپل وشمېرو او په خوا کې ځای ورکړو. عزیزانو راځئ چې نور دې بدبختۍ ته د پای ټکی کېږدو. راځئ چې د پردیو دغه مرستې چې کومې دي دا د غم نه خالي نه دي، دا د څه مطلب دپاره دي. راځئ چې خپل ځان وپېژنو، راځئ چې خپله کورنۍ وپېژنو، راځئ چې خپل خپلوان وپېژنو، راځئ چې خپل ګاونډیان وپېژنو، راځئ چې خپل ولس وپېژنو، راځئ چې خپله خاوره وپېژنو، راځئ چې خپل رب وپېژنو. عزیزانو الله مو ښاد و آباد لره. روژه هم ده، نن د روژې 14 دی زمونږه، خو ډېر هم زړه درد کوي، د وس هم څه نه کېږي، خو دغه چغې هم د وسه کېږي. راځئ په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو د دنیا او د آخرت کامیابي ده. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم.